خلیفه صاحب دا حکم و هدایت و سپارښتنه وه. دوز از پلیس از دوست یو دیسیپلین ښکاره کوي د خپل نظام. حالت دوز رازن معلوم میشد. تمامی مسئولین و منصوبین نظامی این نهاد مکلفند تا در جریان اجرای وظایفشان از یونیفرم نظامی استفاده کنند. شپې تقریبا 12 بجې دي، نو هیڅ مشکل نشته موږ ته. ټول امنیتي کارمندان منصوبین خصوصا نظامی ملګري او په یو دغه منتخب یونیفرم باندې ملبس وي. لیست منظم باشه دیگه، طبعا آدم مطمئن می باشه. در یک تصمیم تازه وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده است که تمامی مسئولین و منصوبین نظامی این نهاد مکلفند تا در جریان اجرای وظایفشان از یونیفرم نظامی استفاده کنند. بر بنیاد جلسه رهبری وزارت امور داخله و با تایید مستقیم الحاج خلیفه سراج الدین حقانی وزیر این وزارت، این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده اتخاذ شده است. تصمیمی که از نظر رهبری وزارت گام مهمی در جهت تأمین امنیت، تطبیق قانون و مبارزه مؤثرتر با جرایم عنوان شده است. 2 هفته مخکې د کورنۍ چارو وزارت رهبری خصوصا جناب محترم خلیفه صاحب دلته د رهبری په غونډه کې کړې وه چې هغه حکم چې د شیخ صاحب محترم حفظه الله تعالی له طرفه ټول امنیتي ارګانونو ته خصوصا د کورنۍ چارو وزارت ته د یونیفرم د عملي کولو بلا کې رالیږل شوی و. د وزیر صاحب طرفه هلته خاص سپارښتنه شوې وه چې تاسو 2مه هفته د یکشنبې په ورځ دغه د یونیفرم د اغوستلو پرېکړه عملي کوي. تاسو ته اطمینان درکوو ټولو ته چې دا پرېکړه موږ تکثیر کړې ده، ټولو ارګانونو ته مو رسولې ده. انشاءالله تعالی تاسو ګورئ چې نن ورځ نه وروسته به ټول امنیتي کارمندان منصوبین خصوصا نظامی ملګري او په یو دغه منتخب یونیفرم باندې ملبس وي، د هیوادوالو لپاره به خدمت وړاندې کوي. تاسو ته اطمینان درکوو چې د کې به هیڅ ستونزه نه وي، دا پرېکړه په خاطر کې عملي کیږي. دا چې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو دا دنده وظیفه ده چې شپه ورځ د خپل ملت او د خپلو خلکو د سر او د مال د ساتنې لپاره متوجه وي او متعهد دي د دې لپاره چې په افغانستان کې به امن ساتي او دا چې عامو خلکو ته بیا سهولت وي د دې لپاره چې امنیتي مسؤلین، امنیتي منصوبین، نظامی مجاهدین په ښه توګه وپېژني. نو په دې باندې ضروري ده چې کوم چې د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله تعالی حکم ده او د یونیفرم منظوری ده، دا په نظر کې ونیسي. با این همه وزارت داخله امارات اسلامی تأکید می کند که این تصمیم بخشی از یک برنامه بزرگتر برای اصلاحات ساختاری و حرفه‌ای سازی نیروهای امنیتی در سراسر کشور است. در تیر رهبری جلسه کې د جناب خلیفه صاحب دا حکم و هدایت و سپارښتنه وه چې ملګري نظامی مسؤلین او نظامی منصوبین په دې مکلف دي چې یونیفرم واغوندي او کوم خدمات چې کوي په رسمي شکل باندې د یونیفرم په اغوستلو سره په لرلو سره به دا خدمات ترسره کوي تر څو چې عامو خلکو ته دا سهولت وي چې د امنیتي مسؤلینو یا منصوبینو د پېژندلو او د غیر امنیتي کسانو ورته سهولت او آسانه وي. ما از این اقدام دولت بسیار خوشحال هستیم که یونیفرم جدید برای نیروهای امنیتی امارات دادن. ما بسیار خوشحال هستیم که تفریق میشه دوز از پلیس از دوست. سخنگوی وزارت امور داخله مولوی مفتی عبدالمتین قانی در این باره میگوید استفاده از یونیفرم نظامی نه تنها باعث شناسایی آسان مأموران امنیتی توسط مردم می شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز
تقویت می کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که به تازگی رهبری امارت اسلامی یونیفرم های خاصی را برای نهادهای امنیتی تصویب کرده است. یونیفرم هایی که نشانه نظم، انسجام و اقتدار نیروهای امنیتی در ساختار جدید امارت اسلامی به شمار می روند. در هفته های آینده انتظار می رود که یونیفرم های جدید رسما به تمام واحدهای امنیتی توزیع گردد و بر تطبیق این دستور نظارت مستقیم صورت گیرد. با این حال وزارت داخله امارت اسلامی تأکید دارد که این اقدام تنها بخشی از یک روند اصلاحی و تدریجی در ساختار امنیتی کشور است. روندی که هدف آن نه تنها منظم سازی نیروهاست، بلکه شامل آموزش های مسلکی، ارتقای ظرفیت، پاسخگویی در برابر مردم و افزایش هماهنگی میان نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی نیز می شود. بار اول دیگه اطمینان که پلیس منظم باشه، طبعا همون نظام که آدم باید نظم گرفته شده. پلیس که منظم باشه دیگه طبعا آدم مطمئن می باشه که این مردم هایی است که مثال پلیس است که تلاشی میکنه دیگه. طبعا این معلوم دار است که کسایی که منظم به این لباس باشه و کسایی که شخصی باشه، خود ما هم شخصی است، یک جای استاد کنم نفر تلاشی کنم دیگه با این تو یک آدم دیگه که لباس نظامی در جانش باشه خب فرق می داشته باشه. ماشاءالله ډیر منظم دي، ډیر تر راضي است، ډیر تر است. مخکې ته وای شخصي جام کې و د غله او د مجاهد فرق نه کړم. اوس یې نو پر معلوم دا ډیر خوند کوي، ډیر افتخار پکې کوم. ډیر په آزاده کې ګرځو، که شپه یې کړه اوس شپې تقریبا 12 بجې دي. نو هیڅ مشکل نشته موږ ته، ډاډه زمانه ګرځو. بسیار زیاد احساس آرامی میکنم. بسیار خوب شده که لباس نظامی گرفتن. حالت دوز رازن معلوم میشه، فرق میکنه که این نظامی سی دوز است. والا موږ سخت لذت ورو، یو ډیسپلین ښکاره کوي د خپل نظام، داسې ملت ته ډاډمن ښکاري چې یو د خپل امنیت احساس ورسره کوي. داسې مننه.